السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته درواخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې هر سیمسنګ موبایل هارد ریسیټ کړئ. او دوستانو ګوره دا کومه طریقه چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم د دې طریقې په ذریعه سره چې کله تاسو خپل موبایل هارد ریسیټ کړئ نو ستاسو په موبایل کې کومه ډیټا پرته ده، تصویران پراته دي، ویډیوګانې پرتې دي، هغه ټوله ډیټا ورسره وځي. یعنې دوستانو اوس که چیرې تاسو چې ستاسو د موبایل کوډ ډېر سوی وي، تاسو خپل موبایل نسئ خلاصولی، ورته پریشانه یاست او غواړئ چې هغه ډیټا دې ووځي خو خالي موبایل خلاص یې، نو بیا تاسو دغه طریقه ورسره استعمالولی شئ او د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره هغه موبایل خلاصولی شئ. نو ګور دوستان تاسو په سکرین باندې موبایل کتلی شئ. نو له ما سره J5 پرایم موبایل ده، دا زما د ملګري موبایل ده، له ده چې کوډ ډېر سوی ده، نو دغه به هم زه تاسو ته په هغې طریقې باندې خلاص کړم. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څخه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دلته به تاسو اول خپل موبایل شټ ډاون کوئ. کله چې تاسو خپل موبایل شټ ډاون کوئ بیا به تاسو په خپل موبایل کې پاور بټن ونیسئ، ولیوم اپ بټن به ونیسئ او هوم بټن به ونیسئ. دغه درې سره بټنان به تاسو تقریبا 8 سکینډه ونیسئ. کله چې تاسو دغه درې سره بټنان 8 سکینډه ونیسئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ته وکړئ، دلته تاسو ته د ریکوري اپشنان درکوي. نو ګور دوستان تاسو په سکرین باندې کتلی شئ موږ سره دلته د ریکوري اپشنان رالو. نو کله چې تاسو ته د ریکوري اپشنان درکړي نو به تاسو لاندې راسئ. لاندې موږ سره 5م اپشن د وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ د ولیوم ډاون بټن په سره به تاسو لاندې راسئ و وایپ ډیټا فیکټري ریسیټ اپشن ته. کله چې تاسو دغه اپشن ته راسئ په دې اپشن باندې به تاسو پاور بټن ونیسئ. پاور بټن د اوکې کار کوي. بیا به لاندې یس ته راسئ په ولیوم ډاون بټن باندې او بیا به سمپله پاور بټن پریس کړئ. کله چې تاسو پاور بټن پریس کړئ نو ګوره وایپینګ ډیټا روان ده. نو لاندې ګوره لیکلي دي ډیټا وایپ کمپلیټ له موږ سره هارد ریسیټ چې ده هغه کمپلیټ سو. اول اپشن ده ریبوټ سیسټم ناو، پاور بټن به پریس کړئ نو ستاسو موبایل به ریبوټ سي، ستاسو موبایل به ریسټارټ سي. نو دغه رقم انتظار ته کوو چې موږ سره د موبایل بیرته ریسټارټ سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره د موبایل ریسټارټ سو. نو لاندې به تاسو لینګویج وروښایاست، زبان وروښایاست، پورته بیا تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کړئ. ګور دوستان تاسو به خامخا خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کوئ، ځکه له دې بعد چې موږ کوم سټینګونه کې کوو هغه له موږ چې د انټرنیټ کنیکشن غواړي. نو تاسو خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کړئ. که چیرې وای فای نه لرئ نو بیا په بل موبایل کې هوټسپوټ خلاص کړئ او خپل موبایل هغه ته کنیکټ کړئ. په دې موبایل کې هوټسپوټ خلاص کړئ په کوم چې د انټرنیټ کنیکشن وي او خپل موبایل هغه ته کنیکټ کړئ. نو زه اوس راځم خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کوم. نو زه راځم دلته د خپل وای فای پاسورډ کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې موږ سره دلته کنیکټینګ روان سو او زموږ موبایل چې دغه وای فای ته کنیکټ سو. لاندې بیا نیکسټ بټن ده، سمپل دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ په دغه ټولو اپشنانو باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په دغه ټولو اپشنانو ټیک مارک ولګوئ لاندې بیا اګری بټن ده، په دغه اګری بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اګری بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. دلته بیا له تاسو زوړ جیمیل اکاونټ غواړي، زوړ ګوګل اکاونټ غواړي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ وایي ویریفاینګ یور اکاونټ. نو دوستانو هغه زوړ جیمیل اکاونټ خو موږ ته نه ده معلوم کوم چې مخته په دې موبایل کې خلاص شوی و. نو اوس تاسو ته د دغه ګوګل اکاونټ د ختمېدو طریقه درښیم، د دغه ګوګل اکاونټ د بایپاس کولو طریقه درښیم چې دغه ګوګل اکاونټ به موږ څنګه له خپل موبایل څخه ختمو او څنګه به خپل موبایل خلاصو. نو دوستانو دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې ټالک بیک سیټینګ خلاص کړئ. د ټالک بیک سیټینګ خلاصولو لپاره به تاسو 3 واري هوم بټن زر زر وي. کله چې تاسو 3 واري هوم بټن زر زر وي نو دلته به اوس له تاسو سره ستاسو موبایل کې ټالک بیک سیټینګ خلاص شي. ګور دوستان تاسو کتلی شئ ټالک بیک سیټینګ خلاص شو. نو دلته به اوس سمپله تاسو په ګوته باندې ایل د موبایل په سکرین ولیکئ. نو دلته نور سټینګونه بیا درته راړي. ګوره کله چې تاسو ایل ولیکئ لاندې بیا ټالک بیک سیټینګ اپشن درکوي. په دغه ټالک بیک سیټینګ اپشن باندې به تاسو 2 واره کلیک وکړئ. کله چې تاسو 2 واره کلیک په وکړئ نو تاسو به اوس لاندې ولاړ شئ. ګوره لاندې موږ نشو تللی، اوس به ټالک بیک سیټینګ بیرته ختم کړئ. 3 واره به هوم بټن زر زر بیا وایي ټالک بیک سیټینګ به ختم شي. ګوره ټالک بیک سیټینګ موږ سره ختم شو، لاندې به ولاړ شئ. لاندې به اوس تاسو دوستان تاسو په هیلپ اینډ فیډبیک باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کله په هیلپ اینډ فیډبیک باندې کلیک وکړئ بیا به دې کې اول اپشن د اباوټ سویچ ایکسس فار انډرایډ، بیا به تاسو په دغه اباوټ سویچ ایکسس فار انډرایډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اباوټ سویچ ایکسس فار انډرایډ باندې کلیک وکړئ دلته ویډیو درکوي، په ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته د ویډیو نوم درکوي، په دغه د ویډیو په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ویډیو په نوم باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یوټیوب خلاص شي. ګوره دغه ویډیو راوړل، دغه ویډیو به تاسو سمپله کلوز کړئ. بیا به تاسو سمپله په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. ګوره په دغه اکاونټ کې تاسو د اکاونټس اپشن وینئ، په دغه اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ نو لاندې دوستان به تاسو ته یو اپشن درکړي ټرمز اینډ پرایوسی پالیسی. په دغه ټرمز اینډ پرایوسی پالیسی باندې به
به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په ټرمز اینډ پرایویسي پالیسي باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو ته سیمسنګ براوزر خلاصې. نو لاندې سٹارټ بټن ده، په دغه سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په ریمایند می لیټر بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو اوس تاسو په خپل موبایل کې 2 دانې اپلیکیشنان را ډاونلوډ کړئ. نو د هغو اپلیکیشنان په ذریعه سره موږ بیا نور سټینګونه کې کولی شو. نو سمپل به تاسو د براوزر سرچ بار ته راسئ، دلته به تاسو د هغه ویب سایټ نوم کې ولیکئ. د هغه ویب سایټ نوم ده تعلیم seo.com/bypass. دغه د هغه ویب سایټ نوم ده تعلیم seo.com/bypass. نو دغه ویب سایټ نوم به تاسو کلیک سمپل په گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو لږ انتظار ته وکړئ، دغه ویب سایټ به تاسو ته خلاص شي. نو کله چې دغه ویب سایټ خلاص شي لاندې به ولاړ شي، لاندې تاسو ته د 2 اپلیکیشنانو ډاونلوډ لینک درکوي، هغه به تاسو ډاونلوډ کړئ. ګوره دغه 2 اپلیکیشنان دي، یو د اپیکس لانچر او یو د ګوګل سټینګ. نو دواړه به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو راځو زه تاسو ته دا ډاونلوډ وم. نو سمپل ولر په اپیکس لانچر باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې بیا ډاونلوډ بټن ده، په ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا ګوګل سټینګ ده، په ګوګل سټینګ به کلیک وکړئ، ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، دواړه به ډاونلوډ کړئ. ګوره ډاونلوډینګ یې شروع ده، اوس راځو ګورئ څونه ډاونلوډ شوي دي. دې لپاره لاندې بک مارک بټن ده، په بک مارک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به دا کینسل کړئ، بیا به سمپل تاسو په هیسټري بټن باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په هیسټري بټن کلیک وکړئ اول اپشن ده ډاونلوډ هیسټري، په دغه ډاونلوډ هیسټري بټن باندې به کلیک وکړئ. ګوره اپیکس لانچر ډاونلوډ شوی ده، د ګوګل سټینګ ډاونلوډینګ شروع ده. نو دوستان انتظار ته کوم موږ سره ګوګل سټینګ ډاونلوډ شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې موږ سره ګوګل سټینګ اپلیکیشن هم ډاونلوډ شو. نو په دې کې به ولر تاسو اپیکس لانچر اپلیکیشن انسټال کړئ. په اپیکس لانچر باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو سمپل په سټینګ بټن باندې به کلیک وکړئ، سیمسنګ براوزر ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. کله تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ بیرته به شاته راسئ، سمپل په انسټال بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او اپیکس لانچر به انسټال کړئ. دوستانو کله تاسو اپیکس لانچر انسټال کړئ نو دلته به سمپل تاسو په ډن کلیک نه کوئ، په اوپن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په اوپن بټن باندې کلیک وکړئ نو دوستانو اوس به تاسو په موبایل کې 2 دانې سټینګونه وکړئ. دې لپاره به تاسو د خپل موبایل سټینګ خلاص کړئ. کله تاسو د خپل موبایل سټینګ خلاص کړئ نو لاندې به تاسو دلته یو اپشن پیدا کړئ د بایومیټریک اینډ سکیورټي په نامه، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به سمپل تاسو لاندې ولاړ شئ. کله تاسو لاندې ولاړ شئ دلته اودر سکیورټي سټینګ اپشن درکړي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو لاندې ولاړ شئ ډیوایس اډمن اپس ته، په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به دغه فایند مای ډیوایس ډي اکټیویټ کړئ، کلیک به وکړئ، لاندې به تاسو په ډي اکټیویټ بټن کلیک وکړئ او فایند مای ډیوایس به ډي اکټیویټ کړئ. راځو دویم سټینګ ته، دویم سټینګ درخوایم دې لپاره بیا تاسو د موبایل په موبایل کې اپس خلاص کړئ. دلته به تاسو ګوګل پلی سرویسز اپشن پیدا کړئ. ګوره ګوګل پلی سرویسز اپشن کله دوستان تاسو پیدا کړئ، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه به تاسو دلته ډیسیبل کړئ، په ډیسیبل باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو دغه دواړه به تاسو ډیسیبل کړئ. دوستانو کله چې تاسو دغه دواړه سټینګونه کې وکړئ اوس به تاسو هغه بل اپلیکیشن انسټال کړئ کوم چې تاسو ډاونلوډ کړی. دې لپاره به تاسو د موبایل مای فایلز خلاص کړئ، فایل منیجر خلاص کړئ. نو کله چې تاسو په مای فایلز باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل تاسو په ډاونلوډ فولډر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ فولډر کلیک وکړئ ګوره هغه ګوګل سټینګ دلته پروت ده، سمپل به دغه ګوګل سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به اوس مای فایل منیجر ته پرمیشن ورکړئ او ګوګل سټینګ به تاسو انسټال کړئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې موږ سره د ګوګل سټینګ انسټالېده هم شروع شو. نو انتظار ته کوو چې موږ سره ګوګل سټینګ انسټال شي. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې موږ سره ګوګل سټینګ انسټال شو، دغه به اوپن کوئ نه، په ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډن بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس راځو موږ بل جیمیل اکاونټ په موبایل کې ډو. دې لپاره به سټینګ خلاص کړئ. کله چې تاسو د موبایل سټینګ خلاص کړئ لاندې به تاسو د کلاوډ اینډ اکاونټس په نامه یو اپشن پیدا کړئ، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې اپشن کلیک وکړئ بیا دویم اپشن د اکاونټس، په دغه اکاونټس اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې کې اول اپشن د اډ اکاونټ، په دغه اډ اکاونټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې ګوره لمونږ سره پنځم اپشن د ګوګل، په دغه ګوګل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګوګل باندې کلیک وکړئ که چیرې ستاسو زوړ جیمیل اکاونټ وي نو هغه جیمیل اکاونټ دلته کې ولیکئ، که چیرې ستاسو زوړ جیمیل اکاونټ نه وي نو بیا یو نوی جوړ کړئ، نو هغه جیمیل اکاونټ دلته کې وي. نو زه راځم خپل جیمیل اکاونټ کې ومه، هغه جیمیل اکاونټ دلته کې خلاصومه. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما د خپل جیمیل اکاونټ یوزر نیم کې والی، نو اوس راځم د خپل جیمیل اکاونټ دلته پاسورډ کې لیکم. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما د خپل جیمیل اکاونټ پاسورډ کې والی، لاندې بیا نیکسټ بټن ده، سمپل به دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې بیا په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی چې هغه اکاونټ دلته کریټ سو. نو اوس کوم 2 سټینګونه چې دوستانو تاسو کې کړي ولو اول چې موږ په دې موبایل کې وکړو هغه به بیرته تاسو کې سم کړئ. نو دې لپاره به سمپل تاسو ولاړ شئ هغه اپشن ته بایومیټریک اینډ سکیورټي اپشن به پیدا کړئ. په دغه بایومیټریک
چیک اینډ سکیورټي اپشن باندې کلیک وکړئ. لاندې به ولاړ شئ، لاندې بیا تاسو په ادر سکیورټي سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا به دوستانو تاسو لاندې ولاړ شئ په ډیوایس اډمن اپس اپشن باندې به کلیک وکړئ او دغه انډرایډ ډیوایس منیجر به بیرته تاسو دلته اکټیویټ کړئ. کله چې تاسو دغه اکټیویټ کړئ بیا به دویم اپشن اپس ته ولاړ شئ. کله چې تاسو په اپس باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ګوګل پلی سرویسز پیدا کړئ او ګوګل پلی سرویسز اپشن به بیرته دلته تاسو انیبل کړئ. هغه خو موږ ډیسیبل کړی بیرته تاسو انیبل کړئ. کله چې دوستانو تاسو ګوګل پلی سرویسز انیبل کړئ نور په دې کې تقریبا زیات سټینګ خلاص وو. اوس به تاسو دغه موبایل ریسټارټ کړئ. پاور بټن به پریس کړئ. په ریسټارټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریسټارټ بټن باندې کلیک وکړئ نو موږ سره به د موبایل ریسټارټ سي. نو انتظار ته کوو اوس موږ سره د موبایل ریسټارټ سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې موږ سره د موبایل ریسټارټ سو. نو نیکسټ بټن ده، دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. په دغه ټول اپشنانو به ټیک مارک ولګوئ او په اګری بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په اګری بټن باندې کلیک وکړئ هغه کوم اکاونټ دلته مو کریټ کړئ هغه به دلته اتوماتیک په خپله کیټس. ګور دوستان تاسو په خپله کتلی شئ وایي اکاونټ ایډیټ او کوم اکاونټ دلته موږ ورکړی هغه کریټ سو. دلته اوس موږ چې زوړ اکاونټ نه غواړي نو لاندې ګوره بیا نیکسټ بټن ده دوستانو. سمپل به دغه نیکسټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته اوس له تاسو څو سټینګونه غواړي هغه به کې وکړئ او تاسو ته به موبایل خلاصي. نو کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته ګور اوس تاسو بیک اپ هم ریسټور کولی شئ. نو لاندې ډونټ ریسټور بټن ده، په دغه ډونټ ریسټور بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډونټ ریسټور بټن باندې کلیک وکړئ دلته به ډیټ ور وښیاست. لاندې بیا نیکسټ بټن ده، بیا به تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دلته که چېرته تاسو خپل موبایل ته کوډ ورلګوئ نو دلته کوډ هم لګولی شئ. نو زه کوډ نه ورلګوم. نو تھینک یو اخري اپشن ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسو په سکیپ انیوے بټن باندې کلیک وکړئ. یعنې زه فلحال کوډ نه ورلګوم. بیا لاندې مور بټن ده، بیا په مور بټن باندې کلیک وکړئ او بیا په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی اګری بټن باندې کلیک وکړئ بیا لاندې سکیپ اپشن درکړي. په سکیپ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیپ اپشن کلیک وکړئ دلته اوس له تاسو څخه سیمسنګ اکاونټ غواړي نو هغه به هم تاسو سکیپ کړئ، هغه موږ نه کې جوړو. نو ګوره تاسو کتلی شئ لاندې موږ سره کوچنی نشان ده دوستانو، په دغه کوچني نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سکیپ بټن کلیک وکړئ بیا په سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ او په فینیش بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فینیش بټن کلیک وکړئ ګوره وایي آل ډن یور ډیوایس از ریډي. ګوره تاسو کتلی شئ چې موږ سره د موږ موبایل اوس خلاص سو. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره هر سیمسنګ موبایل هارډ سیټ کولی شئ، د هر سیمسنګ موبایل کوډ خلاصولی شئ. خو دا داسې په دې کې کومه ډیټا ورسره پرته ده هغه ډیټا ټول ورسره وځي. نو راځو دوستانو اوس هغه دوه اپلیکیشنان چې کوم موږ په دې موبایل کې انسټال کړي وو راځو هغه یې وار بیرته ډیلیټ کړو. هغه به بیرته تاسو ډیلیټ کړئ ځکه نور د هغو اپلیکیشنانو کار خلاص و. د موبایل سټینګ به خلاص کړئ. په اپس باندې به سمپله تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اپس باندې کلیک وکړئ نو په دې کې یو اپیکس لنچر یو ګوګل سټینګ هغه دواړه به تاسو ډیلیټ کړئ ان انسټال به کړئ. نو ګوره اول د موږ سره اپیکس لنچر په دې به کلیک وکړئ. دغه به سمپله تاسو دلته ان انسټال کړئ. نو دغه دلته راځو اوس ان انسټال کوو. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره اپیکس لنچر دلته ان انسټال سو، ختم سو او په دې کې دویم اپشن چې د ګوګل سټینګ ده. ګوګل سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ او ګوګل سټینګ به هم تاسو له دغه ځای څخه ان انسټال کړئ. ګور لاندې ډي اکټیویټ ان انسټال کړی دی په دې به کلیک وکړئ. ګوګل سټینګ هم تاسو له دغه ځای څخه ان انسټال کړئ. دوستانو کله چې تاسو دغه دواړه اپلیکیشنان له خپل موبایل څخه ختم کړئ نو ستاسو په موبایل کې به ټول سټینګونه خلاصې. نو دوستانو د دې طریقې په ذریعه سره تاسو د هر سیمسنګ موبایل کوډ خلاصولی شئ. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو د هر سیمسنګ موبایل جیمیل اکاونټ ور بایپاس کولی شئ. خو دا د کومه ډیټا چې پرته ده هغه ټوله ډیټا ورسره وځي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.